د بودا ښار ته راغلیم. بو دا نو د مغارې لاره ده چې ډیره جالبه ده. دا په هماغو وختونو کې جوړه شوې ده، په کوم وخت کې چې دلته بودایان اوسېدل او دلته ژوند کولو، دلته معبدونه او کورونه و. بودایانو عبادتګاه معبد و چې دلته به خپل عبادتونه ترسره کول او دا څمڅه هم په لاس باندې کیندل شوې ده، نقاشي شوې ده. در وزارت اطلاعات فرهنگ هستی؟ چی کار هستی؟ راهنمایی میکنم. راهنمایی میکنی؟ بامیانو ښکلی ښار، ښکلی ولایت له دې ځای څخه. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباوون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا د افغانستان لرغوني ولایت بامیکا یا بامیانو ولایت کې حاضر یم. لیدونکو، نن نو د بامیانو یوې مشهورې سیمې ته راغلی. هغه سیمه چې بامیانو ته یې نوم ورکړی دی، د بودا ښار ته راغلیم. د بودایانو یا بودا ښار ته راغلیم او دا زما شاته مجسمه چې ګورئ په دې چوکاټ کې چې زه ولاړ یم، دا نو مجسمه چې ورته وایي، بت چې ورته وایي، د سلسال په نامه یادیږي، چې په پخوا وختونو کې دلته د نړۍ د عجایبو څخه یو ستر بت یا مجسمه وه چې بیا له منځه لاړه او داسې پکې ولاړه وه لکه دا زه چې پکې ولاړ یم په دې چوکاټ کې، چې اوس مهال د مجسمې یا د بت هغه ځینې نښې نښانې لا هم شته. نو دغه مجسمې د بودایانو په وختونو کې چې هغه وخت تقریبا 1500 کاله د میلادي کال څخه کېدی چې دلته بودایانو په سمڅو کې ژوند کوو. دا شاوخوا سمڅې چې تاسو ګورئ، په دغه سمڅو کې بودایانو ژوند کولو او دا یو ستر معبد و. دلته نه یوازې د سلسال بت بلکې د شمامې یا شمامه په نوم بت هم شته دی. هغه به هم وګورو، دا سمڅې به وګورو، د بودایانو ژوند دلته څنګه و، دلته په دې سمڅو کې اوسېدل. د اطلاعات او فرهنګ یو کارکوونکی به هم را پیدا کړو، د هغه څخه به لا ډېر معلومات وکړو، وبه پوښتو چې دلته لا نورې څه کیسې وي. زه چې څومره خبر یم، دلته بودایانو ژوند کولو په دې سمڅو کې. دا بتان چې و دا ستر معبدونه و. نو ډېرې خبرې به نه کوم، ملتیا مو کړئ او د نړۍ د عجایبو څخه دغه عجیبۍ له موږ سره وګورئ. راځئ. سلام، خوب هستین؟ بخیر؟ صحتتان خوب است؟ خیر باشین. میشه خودتان را معرفی کنید؟ عبدالحکیم هستم، مدیر باستانشناسی ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان. صفایی صاحب، در اول خو یک چند کوتاه معلومات با ما بدید در مورد از امی بت یا مجسمه سلسال. ما فعلا در پیش بودای سلسال که به ارتفاع 55 متر است قرار داریم. به نام سلسال یاد میشه که سلسال به نام مردش است. بریم. و شمامه هم به نام خانم یا عمو زن یاد میشه. این بودای بامیان در سال 2001 تخریب شد و در سال 2003 و 8 میراث جهانی بامیان بخصوص بودای پیکرهای بودای بامیان در سال 2003 درج لیست میراث فرهنگی دنیا شد. و بودای بامیان هم از قرن 4 الی 5 قدامت تاریخی داره
و در دوره کنشگاه کبیر ساخته شد. هر کدام از یا 100 سال در بر گرفته تا این ساخته شده. البته شکل ساختن از بالا به پایین کننکاری شده که روزانه حدوداً 20 یا 50 نفر تا 100 نفر در جریان کار از بین میرفته و این افسانه در روایت ها آمده که بودای بامیان در دوره کنشگاه ساخته شده و فلسفه که چرا این بودا ساخته شده در اینجا یکی از انسان‌های مشهور دوره حکومت امپراتوری کوشانی‌ها بوده که در دل از کو تراشیده شده و یکم میگه که این دو دلباخته بوده که یکی از مشهورترین افراد امپراتوری کنشگاه بوده که به او دلیل میگه حق شده تراشیده شده و افسانه یا روایت دیگری است که میگه این دو عاشق معشوق مثل شیرین و فرهاد بوده که در او عصر به او دلیل اینا مشهور بودن، به او دلیل اینا حق شدن. البته این بودای بامیان در اولین بار اوزایر چینی که آمد تحقیقات خود را انجام داد در اینجا جدا از این بودای سلسال 55 متری و شمامه 38 متری که به نام ملکه زیاد میشه، بودای خوابیده هم وجود داره که او را حیوانستان چینایی یادآور شده. جدا از این مسئله بامیان مرکز تلاقی یا تجارتی اداری خط رفت و برگشت خلیج فارس، ایران و اروپا را به هم وصل میکنه. تشکر، زنده باشین. ما که چند صحبت شما را گرفتم، معلومات گرفتم. یکی خود وقتی کنشگاه یعنی در او وقت مو امپراتور بود یا کنشگاه یفتلیا ساخته شده یا بودایا بودن؟ بودایا ده. بعد از قرن 9 دین مبین اسلام که در بامیان اینجا میایه، بعد از اون در دوره مفسرین دوره اسلامی به نام سلسال یا شمامه یا نامگذاری میشه. اما در دوره قبل از قرن اسلام، دوره بودایی ها، بامیان کاملا مرکز خدایان بودایا بوده که برای زیارت در اینجا میامده در کل جهان. بله، و همچنان این بودا در دوره یفتلیا ساخته شد. تشکر، بخیر باشی. ما کمی تشریح میکنم در پشتو اگه اجازه تان باشه. نو لیدونکو د بودایانو په وخت کې چې د کنشکا یا یفتلیانو وخت و هغه زمانه و او دغه ځای چې و دلته لار و د ابریشم مشهوره لار چې فارس یا دغه آسیا چې اوس موږ ورته وایو لکه ایران شو، دغه تاجکستان، هند، دغه هیوادونه سره وصلول او بامیان په ټوله نړۍ کې د بودایانو مرکز او دلته دوه ستر بوتان جوړ شوي د خلکو لخوا په دغه ایره کوم گفته میتونیم چی گفته میتونیم لکه دغسې غر چې خاورین او داسې شګې غوندې دی چې تیږې نه لري، نو دلته د خلکو لخوا په لاسونو باندې دغه بتان جوړ شوي وو. د ورځې تقریبا 10 کاریګر ویل کېږي چې له دغه ځایه غورځېدل او خپل ژوند یې له لاسه ورکولو. او دغه یو بت شاوخوا یوه پیړۍ یا یو قرن چې 10 کاله کېږي په دومره موده کې جوړ شوی دی چې دا د سلسال په نامه دی او اخوا بیا د شمامې په نامه بد هم شته دی. اوس به لاړ شو د صفایي صاحب سره یو څو سمسې به وګورو چې په د سمسو په منځ کې اوس هم څه پاتې دي که نه، کومه نښانه شته او که نه را سره وګوري. ما فعلا میریم در داخل میریم که یک چندین مغاره های را میبینیم که مربوط به دوره بودایی است. اینا معابد برای مخصوصی عبادت دوره بودایی ها ساخته شده. درست است. این توتاها رو شما میبینید، این توتاهایی است که بعد از سال 2003 که بامیان بودای بامیان درج میراث جهانی شد، باز این توتاهای زره یونسکو در اینجا حفظ کرده که تا در مراحل بعد در پلان‌های بعدی خواست استفاده کنند.
مغاره هایی است که شما در تاریخ مطالعه کردین نکردین که مغاره های بامیان اولین رنگ روغنی دنیا را در دنیا ثبت شد، نه به خاطر که در واسه بسیار از خدمات 2000 سال قبل در اینجا وجود داشت تحقیقات باستان شناسی که انجام داد. اولین رنگ روغنی در بامیان، در مغاره های بامیان که شما می‌بینید فعلا در اینجا ثبت شد. و این مغاره های است که شما نامش شنیدین، مغاره هایی که در اطراف بودای بامیان قرار داره و این مخصوص عبادتگاه او عصر در بودیسم بوده. شما می‌بینید که در اونجا هم هر کدام نقاشی‌های بودای خرد ریزه در اینجا وجود داشته که فعلا ما شما دیگه نداریم و ما در دوره‌های اول یا دوم اینا کلش از بین رفته و کس قاچاق خلق داره. بالکل تشکر لیدونکو. دغه مغاره یا دغه سمڅه چې تاسو ګورئ دا نو د بودایانو د وخت معبد چې داسې ډېرې نورې سمڅې هم شته. باز بودایا د مغاره های دیگه زندگی میکردن. زندگی مرکزی زندگیشون هر کدامشون از خود مغاره که عبادتگاه داشتن که شما اما اصل جای پادشاهیش در چی بوده؟ در فرودی بوده که در اونجا اونا زندگی میکردن. اما مرکزی اینجا خب بسیار زیاد مغاره هاست غیر از اون طرف. در بامیان 14000 مغاره داریم. 14000 اما مغاره. در اطراف از 300 تا 500 مغاره رو در اطراف بودای بامیان. تشکر، بخیر باشي. لیدونکو دغه مغاره وه چې تاسو ولیدله، نو دلته دا ځای ډېر ستر دی او لایټ هم دومره کار نه کوي زمونږ، او دلته د دې مغارو په منځ کې بیا د لاس په واسطه باندې ډیزاینونه شوي دي، ډیزاینونه ورکول شوي دي. او یوه جالبه خبره بله دا چې په لومړي ځل وایي چې روغني رنګ دلته په بامیانو کې نړۍ ثبت کړی دی. ملتیا مو کړی. دلته یو څو انځورونه د دې سمڅو وګورئ، بیا ورځو د شمامې په لور او هغه به تاسو ته در وښیم. چطور هستی؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ چی میکنی اینجا؟ اسمت چیه؟ عرفان. عرفان؟ عرفان از کجا هستی؟ از بامیان. از کجای بامیان؟ سرقل. سرقل؟ نام خودت چیه؟ نام من خودم علی. علی جان بسیار هم تو چالاک و تیز معلوم میشی. هستی یا نه؟ خب این چی هست اینجا؟ اینجا چوچه بوده. چوچه بوده؟ این چه قسم چوچهش بود؟ بوتی خبر بامیان. داری یا نه؟ بوتی بامیان. بوتی بامیان. این هست یا نه؟ خب اینجا رفتی در داخل؟ در داخل چی هست؟ در داخل مغاره ها. در مغاره ها باز چی هست؟ در مغاره ها آثار تاریخی. آثار تاریخی هست؟ معلومات داری یا نه؟ کمی معلومات با ما بده. من نزدیک کی بوده؟ امزی خدایانی نفرای پیشنا دیگه. کتکلانان ما ازش داداد ما مانده. خب این باز چی بود از او وقتا؟ خدایانش. خدایان او وقتا بودن. واچی تان میشد امو کسان؟ کتکلانا و دادای کلان. خب تو معلومات داری در مورد ازی؟ کم کم. تو بگو نه که دوستا ببینم. اینجا هست بوتی بامیان دیگه. این مغاره ها را نفر در روز 200 نفر میاد اینجا سعی میکنه. خب دیگه ما هستیم نفر راهنمایی. خب شما نفر راهنمایی هستین؟ با مردم راهنمایی میکنین؟ چی راهنمایی میکنین؟ هیچ مغاره ها را کچمر میچمون. خب برشان نشان خودت خدا وزارت اطلاعات فرهنگ کار نمیکنی؟ میکنم دیگه. میکنی؟ در وزارت اطلاعات فرهنگ هستی؟ چی کار هستی؟ راهنمایی میکنم. راهنمایی میکنی؟ چند روپا معاشت هست؟
ماش میگه مایی یک ریز 300 میشه. روزی 300 میشه؟ چی میگی؟ معاش تکی میته؟ ماش من مردم کدام مردم؟ از کابل می از خارج می. خب کمی راهنمایی کو مارانی چی است؟ دیگه ای از بوتی بامیان دیگه مغاره وایشی چیه گاد از این مردم ها زندگی میکرد دیگه بازیال مردم ها رفت از اینجا در طرف مرز. خب طرف مرز رفت؟ کدام مرز؟ مرز چی؟ اه؟ ایران. مرز ایران رفت. امو بودایا کی جا بودن امی که خدایایشان بودن وا چی شدن؟ وا در خارج است. در خارج است؟ در کدام کشور؟ چین. چین؟ در چین رفتن. خب تشکر. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. موږ د سلسال مجسمې څخه یا بت څخه راغلو دلته د شمامې بت ته چې هغه نر او دی ښځه. نور معلومات به د صفایی صاحب څخه واخلو. یک چند معلومات کوتاه در مورد شمامه برماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا ما در پیش روی بودای 38 متری قرار داریم که این 38 متر ارتفاع داره و بیشترین مغاره هایی که رنگ روغنیش باقی مانده ما میریم در داخل میبینیم و او را دربارش صحبت میکنیم. و این بودای 38 متری در اول بودای شمامه یا 38 متری ساخته شده. در مرحله بعد باز بودای سلسال ساخته شده که هم تاریخ ارزی هم از قرن 4 الی 5 میلادی را تشکیل میده. تشکر، زنده باشین. دیگه اینجا شما پیشتر با ما گفتین که راست از سری از این بود. حالی میریم در داخل میریم که بخیر متراق اونجا از این طرف راه داره زینت داره بالا میشه میریم در اونجا میبینیم که چی چیزای جالب است. لیدونکو صفایی صاحب ویلي چې دا د شمامې بد دی چې ښځه وه او اوږدوالی تقریبا 38 متره دی. او دلته یو جالبه بیا دا ده چې دا اسمسې چې دي دا مغارې چې دي په دې کې زینې دي دهلیزونه دي. هغه به راسره وګورئ او د دې بد سر ته به خیجو په همدې دهلیزونو زینو کې مغارو کې اسمسو کې پورتنۍ برخې ته به ځو. د دې بد د یوې برخې نه د یو لور نه بل لور ته لاره تللی. نو راځئ چې وی ګورو دا به ډېره جالبه وي. مهرباني صفایي صاحب. دوستانو دا نو د مغارې لاره ده چې ډېره جالبه ده. دا په هماغو وختونو کې جوړه شوې ده په کوم وخت کې چې دلته بودایان اوسېدل او دلته ژوند کول او دلته معبدونه او کورونه او کوټې وي. ملتیا هم وکړئ او دغه جالبې سمسې له موږ سره وګورئ. صفایی صاحبی هم معبدشان بود؟ بله معبدی است که شما تصویرهای همو چیزا رو میبینید نقاشی شدن از زمانهای میشلهی باقی مانده. بالکل دیگه این معبدی است که عبادتگاه نو دا هم دوستانو د بودایانو عبادتگاه معبدو چې دلته به خپل عبادتونه ترسره کول او دا اسمڅه هم په لاس باندې کیندل شوې ده نقاشي شوې ده او هغه وخت کې په روغني رنګ باندې جوړه شوې رنګ شوې ده. مونږ ځو پورته او دا اسمڅې ګورو دا لارې ګورو دا لیزونه ګورو ملتیا مو وکړي. جالب لارې دي. صفایی صاحب ای کو سر ما نغلطه یا زلزله نشه. لیدونکو صفایی صاحب ته مې ویل ما ویل داسې نه زلزله چې یو نشي دا په موږ نه غورځي. دغسې پورته برخې ته چې ځي نو سړی ډېر پکې ستړی شي او کامرمین زموږ بیخي ستړی شوی دی.
لیدونکو راغلو تقریبا پورته برخې ته او دلته بیا د بامیانو ښکلی ښار ښکلی ولایت له دې ځای څخه بیخي په ښه توګه او په سمه توګه ښکاره کېږي. خبرې نشم کولی، بیخي مې نفس وسوځېده. تاسو د دې سیمې انځورونه وګورئ، د بامیانو ښکلا. موږ د شمامې بت یا مجسمې پورتنۍ برخې ته روان یو. دلته په دې دهلیزونو کې دا زینې تللي دي چې اوس دغه تازه سیخونه کټارې ورته جوړې شوي دي چې خلک لاسونه دلته کلک کړي او پورته جګ شي. نو ملتیا مو کړئ دغه جالبه دهلیزونه سمسې راسره وګورئ. دوستانو بالاخره د شمامې بت پورتنۍ برخې ته راغلم. دا نو دغه ځای کې بیا د شمامې د بت هغه سر و چې اوس ړنګ شوی دی او نشته، او په دې وروستیو کې بیا رغونه د دغې ځایونو شوې ده چې دغسې سیخونه تیر شوي چې څوک دلته د سیاحت د چکر لپاره راځي، د تفریح لپاره راځي، تر څو دا سیخونه کلک په لاس کې ونیسي چې ونه غورځېږي. نو له دې ځای څخه د بامیان ښار ټوله ښکلا تاسو لیدلی شئ په تصویر کې، او کله نږدې راشئ هم لیدلی شئ چې ډېره خوندوره فضا ده دلته. یو ښکلی انځور دی د بامیانو د ښار او د شمامې مجسمې پورتنۍ برخه ده. نو تاسو یو څو ښکلي انځورونه وګورئ، ملتیا مو کړئ. زه بیرته ښکته کېږم له دې ځای څخه. که وشو چا سره به خبرې اترې ولرو، که ونه شو نو بیا به خدای په امان وکړي. مننه درنو لیدونکو چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه او د سلسال او شمامې ښکلي او زړه راښکونکي مجسمې، سمسې، مغارې یا بتان مو راسره وکتل. نو هیله ده دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي او دغه نو د نړۍ له عجایبو څخه دي په بامیانو کې چې تقریبا د دې بتانو، د دې مجسمو، د دې سمسو شاوخوا 18 پیړۍ یا قرنونه کېږي چې دا جوړ شوي دي. نو دغه سیمې د تیر په پرتله لږ څه ورانې شوي دي، خرابې شوي دي. دا چې بتان ړنګ شوي دي، همداسې دا سمسې هم له منځه تللي دي. په دې هیله چې په راتلونکي کې ورته پام وشي او د دغې بتانو، د دغې مجسمو بیا رغونه په خیر ترسره شي. او دغلته چې تاسو ګورئ ځینې کورونه جوړ شوي دي په دې فرهنګي، په دغې تاریخي سیمه کې، لکه دغه دیوال دی چې تاسو په تصویر کې ګورئ. داسې نور دیوالونه، کورونه جوړ شوي دي چې خنډ ورته جوړ شوی دی. هیله د دې ته هم پاملرنه وشي او دغسې تاریخي سیمو کې دغسې کورونه او دیوالونه او نوي
آبادیانې ونه شي، ځکه دا چې په خپل هغه کیفیت په خپل اصلي رنګ او نشان پاتې شي نو ډیر به ښه وي. نو زه به هم ډېرې خبرې نه کوم، هیله ده دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخښونکي او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه، د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.